د خوست ولایت د صرافانو نوي مرکزي مارکیټ له لوري صرافانو په ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې له دې وروسته به راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کوي او مشتریانو ته به کلداره نه ورکوي او په خپلو منځونو کې به صرافان د اړتیا پر مهال یو بل ترمنځ د کلدارو راکړه ورکړه ترسره کوي. د دوی په خبره یاده پریکړه د افغانیو د ارزښت لوړولو په موخه ترسره کړې. دوی دغه راز له ټولو هیوادوالو غوښتنه وکړه چې راکړه ورکړه دې په افغانیو ترسره کړي. دا کلداره چې دا کلداره باید بند شي، بیخي ونه چلیږي، نو صرافي باید د خلکو نه واخلي او چاته باید ور نه کړي. نو په دې اساس دغه غونډه موږ رابللې وه، د ټولې د صرافانو دغه غونډه د وجه نه غونډه وه چې موږ د افغانۍ مې رواج کړو، کلداره نوره خرید ټیم دی د ملک نه ورکه شي. کلداره چې دا د ټولو خلکو په زیان دو، حتی د ډېر تاریخ نه ریلې چې څه د خوست په دجا وه ټوله په کلداره کې مصرف شوي دو. په دې وجه چې مخکې د کلدارې نه مثال یو په 3 یو په 4 شوه، نو چا په دجا چې 300 لکه وه اوس تقریبا 150 لکه افغانۍ ته راغلې دو. نو ښه خبره دغه دو چې موږ کوشش وکړو، خپل وطنوال کوشش وکړي په دې برخه کې چې کلداره اخري وخت شي. دغه راز صرافان او خوست میشتې ولسونه د یادې پریکړې هرکلی کوي او وایي ټولې معاملې به په افغانیو ترسره کوي. په د آینده د مشکلاتو دپاره به خپل کوشش کو، د خپل پیسې د ثبات ساتلو دپاره به کوشش کو. دغه د دوی ملاتړ دی چې افغانۍ نن دې ځای ته رسېدلې ده چې په نړۍ کې په اول نمبر باثباته کرنسۍ کې حسابېږي. د صرفونو د دغې پریکړې په تطبیق سره کیدلی شي چې په بشپړ ډول په سرفیساده ډول سره افغانۍ په ټول افغانستان کې ترویج شي. او د دې لارې مې د نورو صرفوانو څخه هیله او غوښتنه دا ده څه ډول چې د خوست نوي صرافانو مرکزي مارکیټ پریکړه وکړه، دغه پریکړه دوی هم تطبیق کړي څو په ټول افغانستان کې افغانۍ چې زموږ ملي پیسه ده مروجه شي. د یادونې ده چې د نوي مرکزي مارکیټ صرافانو دغه پریکړه د دولت د پالیسۍ د ملاتړ په موخه کړې او عملي کولو ته یې ځانونه ژمن بولي.